ځینې وختونه موږ د زړه له کومې دعا کوو، اوښکې تویوو، د خلاصون غوښتنه کوو، خو داسې ښکاري چې اسمان غلی دی، هیڅ ځواب نه راځي. دا سکوت د الله جل جلاله د قهر معنا نه لري، بلکې د هغه د حکمت یوه برخه ده. ځینې دعاوې الله جل جلاله سمدستي قبلوي، ځینې یې د خیر لپاره ځنډوي، او ځینې داسې دي چې د آخرت لپاره ساتل کیږي. کله چې الله جل جلاله چف وي، پوه شه چې هغه ستا حالت ویني، ستا ژړا اوري، خو غواړي ته ازمويي. آیا ته به د سکوت په وخت کې هم پر هغه باور وساتې؟ آیا ته به د ځنډ په وخت کې هم صبر وکړې؟ الله جل جلاله فرمایي ان الله مع الصابرین، بېشک الله جل جلاله د صبر کوونکو سره دی. نو د الله جل جلاله سکوت هیڅکله بې معنا نه وي. کیدای شي دا سکوت د ستا د دعا د قبلېدو د ستر فرصت دروازه وي. زړه کلک کړه، صبر وکړه او باور ولره چې د سکوت تر شا رحمت پټ دی. ګرانه وروره، که دا پیغام دې زړه ته ولګېد نو دوا او درمان چینل سبسکرایب کړه او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړه.